الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك سیرت من بیانو او په دغه سلسله کې منګه د حرب الفجار یا د جنگ فجار تفصیل بیان کړو په اخرنی بیان کې، او دغه شان حلف الفضول، معاهده د فضول، او حلف المطیبین، معاهده د خلکو چې خوشبوئی لګولې وه. بیا د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند مزدوری څه کوله، کار او کسب یې څه کو. په منځ کې بیا واقعه راغله دا چې د خدیجه رضی الله عنها په قافله کې رسول صلی الله علیه وسلم شام ته لاړ، او هغې چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم د صدق او امانتګرۍ ته وکتل، نو رسول صلی الله علیه وسلم ته یې د واده پیغام ولېږه او بیا د هغوی واده وشو. هغه تفصیل موږ هلته بیان کړی و چې څنګه بیا الله سبحانه وتعالی هغوی له بچي ورکړو او څنګه ژوند هغوی د یو بل سره تېر کړی و، او د خدیجه رضی الله عنها سیرت ته موږ مختصر اشاره کړې وه. نن به انشاءالله دا خبره بیانو چې قریشو د کعبې ترمیم وکړو، دا کعبه بیا جوړه کړه. په منځ کې به دا مسله راغله چې حجر اسود به څوک ږدي، دا خبره به انشاءالله بیانو. او دغه شان د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند اجمالا د نبوت ملوېدو نه مخکې هغې ته به اشاره کو، او که الله سبحانه وتعالی توفیق راکړو وخو نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم غار حرا ته ولیدو او څه به یې کول هلته، او څنګه پسې جبریل علیه السلام راغی او الله سبحانه وتعالی دا رڼا دې دنیا ته راولېږله. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د 15 کالو شو، نو قریشو اراده وکړه چې موږ د کعبې ترمیم وکړو، بیا جوړه کړو. د دې نه مخکې چې د کعبې د ترمیم او د آبادۍ د مسله بیان کړو، دا خبره یاد ساتئ چې کعبه هغه اولنی کور دی چې الله سبحانه وتعالی ایښودی د انسانانو لپاره. په قرآن کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده: ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه. مکه کې چې کوم کور دی نو دا اولنی کور دی، مبارکن برکتونو والا دی، وهدن للعالمین هدایت دی. او په دغه ځای کې الله سبحانه وتعالی خلکو ته هدایت هم نصیب کوي. ډېر زمونږ خلک عمرو لراشي، حج لراشي، دلته پوه شي چې لکه دا هلته ملکونو کې چې د وابیان وي او دا ورته وایي چې دا داسې دا خو ټول دلته دي. کعبه کې هم دوی دي او په مسجد نبوي کې هم دوی دي. الله ورته حق نصیب کړي، الله ورته هدایت نصیب کړي. هدى للعالمین، دې کې دا معنی د نفرت ہے. الله سبحانه وتعالی د دې کور نسبت خپل طرف ته کړی. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي. پاک کئ زما کور د بوتانو نه، مشرکانو نه. نو د کور نسبت الله خپل طرف ته وکړو. دې ته ویل کېږي بیت الله، کعبة الله، د الله کور، د الله کعبه. او دا نسبت د شرف او د عزت لپاره دی چې خلکو ته پته ولګي چې دا معمولي کور نه دی. لکه د صالح علیه السلام اوښې ته ویل کېږي ناقة الله، د الله اوښه. داسې خو دا ټولې اوښې الله پیدا کړي، د جوماتونه ټول کورونه د الله دي، خو بیا د دې کعبې خاص نسبت دی الله ته. نو دغه شان دغه اوښ هم خاص وه، ځکه د هغې نسبت چا ته وشو؟ الله سبحانه وتعالی ته وشو. نو کعبه د مسلمانانو قبله او هغه آبادي ده چې تاسو وینئ، او هغه د حرم مکي په دې منځ کې واقع ده، او د ټولو مسلمانانو نظرونه په دغه طرف دي. 15 وخته مانځه کې موږ هغې ته مخ کوو. سحر ماښام خلک د هغې نه طوافونه کوي. د طواف ودرېږي نه مګر چې کله د مانځه ټیم شي بیا ودرېږي. ټول خلک هلته ولاړي او هغې ته یې مخ کړی او جړاګانې او
زارۍ کوي، الله په مخ کې عاجزي کوي، هلته منځونه کوي، هلته دعاګانې غواړي، هلته د قرآن تلاوتونه کوي. نو دا د مسلمانانو یو مقدس ځای دی، اوچت ځای دی. او سبحان هلته چې څوک ورشي نو دا زړی مطمئن شي. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. الله باي کډېرې نښې دي، یو نښه پکې دا ده مقام ابراهیم. بیا مخکې الله سوی ومن دخله كان آمنا، او څوک چې هلته ورشي هغه په امن کې شي، مطمئن شي، په سکون شي. کله کله انسان باندې مصیبتونه ډېر شي، زړه تنګ شي، راځي عمره به وکړو، د الله د کور به وینو. هلته انسان ته یو ناشنا راحت او سکون ملوي. لکه ته به وایې چې له دنیا ټوله د حرم د دروازې سره تا پرېښوده، هلته د نغار څه پاتې شو، ته چې دننه رالې بس هغار څه به دنه هېر شي. صرف دغه رب العالمین طرف ته به دې سوچ شي، د هغه د بندګۍ طرف ته، تعظیم طرف ته، دغې ته به دې سوچ شي. او ډېر بدبخته خلک به چې په دغه ځای کې ناست شي او دې خبرو ته یې سوچ نه وي، او بیا هم په خپله دنیا کې او په موبایلو کې او په قیسو کې او په ګپ شپ کې مصروف وي. بیا دې ته د کعبه ولې وایي؟ د فایدې دپاره دا خبره یې ساتي چې دې درې وجې بیانې شوي دي. بعض علما وایي چې سمیت کعبه لتربیعها، وایي دې ته کعبه په دې وجې کې چې دا څلور ګوټې ده، او عرب هر هغه کور ته کعبه وایي چې هغه څلور ګوټه وي، ځکه دې ته کعبه ویل کېږي. یو وجه دا د کعبې د نوم. دویمه وجه دا ده ویلي انفرادها من البناء، چې دې په خوشه کې آبادي نه وه، د ډېر وخته ورغه اوس د آبادیانې شروع شو. دا په دې منځ کې خوشه کې ټول غرونه وو. او بعض علما وایي چې لارتفاعها من الارض، کعبې ته کعبه په دې وجه کې چې دا د ځمکې نه اوچته ده. او ابن الاثیر په خپل کتاب النهایه کې وایي هر هغه شی چې اوچت شي هغې ته کعب ویلی کېږي. د خپو دا ګیټۍ چې دې ته هم کعبین ویلی کېږي، دا راوتې شي نو دې ته کعب ویلی کېږي. دې ته کعبه په دې وجه کې د ځمکې نه اوچته ده. دا درې وجې دي. بیا مختصر خبره به کوو د کعبې په باره کې چا جوړه کړې ده چا نه ده. غټ مقصد زموږ دغه واقعه ده چې د قریش څنګه جوړه کړې ده. خو دا مسله بیانول لازم دي چې اول پیر چا جوړه کړې ده. په دې کې د علماو اختلاف دی، او مشهور اقوال په دې کې هغه درې دي. یو دا چې دا ملائکو جوړه کړې ده، اول پیر ملائکو د کعبه جوړه کړې، او دا قول د ابو جعفر الباقر رحمه الله دی. دویم قول دا دی چې د آدم علیه السلام جوړه کړې ده، او دا قول د امام عطا، سعید بن مسیب، او دا امام ابن الجوزی، ابن حجر، او شیخ الشنقیطی رحمه الله، هغه به هم دې ته ترجیح ورکوله، وایي دا قول مضبوط ښکاري. دریم قول دا دی او چې هغه مشهور دی خصوصا د عوامو کې چې د ابراهیم علیه السلام جوړه کړې ده، او دې قول له ترجیح امام ابن تیمیه، ابن قیم، ابن کثیر، او په اوسنیو علماو کې شیخ ابن عثیمین رحمه الله، هغه به دا خبره کوله چې دا مضبوطه ده. والله اعلم. زما چې خپل ځانې کوم ته زړه مطمئن کېږي هغه دا چې د آدم علیه السلام جوړه کړې ده. اول پیر آدم علیه السلام جوړه کړې ده، ابراهیم علیه السلام بیا تازه کړې ده، د بنیادونه یې راوچت کړي دي، یعنې بنیادونه خو آبادي وله راوچته کړه. او په هغې باندې ته انشاءالله شپږ یا اووه دلیلونه ښیم د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره. اولنی دلیل هغه دا دی وعهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی. الله وایي موږ ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام ته دا کار حواله کړو چې زما کور پاک کړئ د مشرکانو د شرک نه، د هغوی د پلیتۍ نه پاک کړئ. مطلب دا چې کور شتي ځکه خو ته وایي چې پاک کړئ که نه. دا یو دلیل شو. دویم دلیل دی واذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. ابراهیم علیه السلام اوچتول آبادي ورته شتي، خو ده صرف اوچته کړې ده، دنګه کړې ده. دریم دلیل په دې باندې دا دی کله چې ابراهیم علیه السلام خپل بچي پرېښودو، هاجره او اسماعیل علیه السلام، نو بیا دا ووایي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذي زرع عند بیتک المحرم.
یا الله ما خپل بچی پرېښودو په داسې وادۍ کې په داسې علاقه کې چې انسان پکې نشته شین بوټی پکې نشته عند بیتک المحرم ستا د کور په خوا کې اوس ابراهیم علیه السلام ګوره کور جوړ کړی نه دی ځکه چې بیا به راځي او اسماعیل علیه السلام به لویېږي او بیا به یې جوړوي اوس یې پورې جوړ کړی نه دی عند بیتک المحرم دلیل دی باندې چې کور شتي دغه شان دا پکې یو دلیل دی چې دا کعبه خو د پیغمبرانو قبله وه نو څنګه د ابراهیم علیه السلام مخکې نه وه ځکه مخکې پیغمبران تیر شوي چې دا و قبله ده د پیغمبرانو قبله نه خو دا وکړه بل دلیل به دا واله کله چې ابراهیم علیه السلام د خپل بچي پرېښودو او روان شو نو حدیث کې د رضی عبدالله بن عباس رضی مشهور حدیث ته په صحیح بخاري کې دی وی فتبعته ام اسماعیل د اسماعیل مور پسې ورله ابراهیم علیه السلام ته روان شو نو د اسماعیل علیه السلام مور هاجره بیبي پسې ورله فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء إبراهيم چرته ځي په دې ځای کې موږ پرېږدي نه پکې انسان شته نه پکې بل څه شی شته فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها بار بار دا خبره کول ابراهیم علیه السلام ته نه کتو زړه په خرابېدو چې ښځه سړی دې ځای کې پرېږدي بچی پرېږدي هلته الله حکم دی فقالت له الله الذي أمرك بهذا الله ته ګوره ویلي ندی جواب وکوي نعم الله ویلي هغه ته اذا لا يضيعوننا الله بیا موږ نه ځای کوي زه ته ځه وایي چې ثم رجعت دا واپس شوه فانطلق ابراهيم علیه السلام روانو حتى اذا كان عند الثنيه حيث لا يرونه تر دې چې دوی نه غایب شو دوی نه لیدو د هاجرین او د اسماعیل علیه السلام استقبل بوجهه البيت نو دې کور ته مخه کړه کعبه ته مخه کړه ثم دعا بهؤلاء الكلمات او بيد دعاء وغخته او لاسونه وسره اوچت کړو رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ودې حدیث کې دا دی چې ثم استقبل البيت به کعبه ته مخ کو نه چشتینه نو مخه ستکو دلیل به دې باندې چشتي بل دلیل به اوره دا بخرنه دلیل وګرځو اگر کې درای په دینه نورم زیات ته خو چې زړه په مطمئن شي بعض ملګری نیو خبر ووري نبی کشمکش کی هجره سقي سره نو خبره دلایل علماء په منځ کې چې اختلاف راځي د دلیل په بنا باندې راځي بل دلیل بدا ول اخرنه چې الله په ملائکه کې یو ملک راولګو په هاجری پسې او په اسماعیل علیه السلام پسې او دوی وته وی چې دلته به یو کوري دلته یو کور دی الله جوړي وستا خاون او ستا زوی حدیث کې راځي متخ عبد الله ابن عباس حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وی چې کله د زمزم د وبروته فشربت وارضعت ولدها نو حجری په خپل موس کړو د خپل بچی له تیم ورک فقال لها الملك نو په ملائکه کې چې کوم ملک راغلی هغه ته لا تخاف الضيع ما یریږي تاسو فانها هنا بيت الله دلته ګور الله کور دی يبني هذا الغلام وابوه او جوړي به څوک د ماشوم او د پلار انها هنا بيت الله دلته به الله کوري دلته الله کورشتي چې کورشتي خو دوی صرف جوړي دوی صرف تازه کوي دلیل په دې چې بنیادونه شتي د دې دراسه والله اعلم زما زړه دې مطمئن کیږي چې اول پیر د کعبه آدم علیه السلام جوړ کړی او بیا ابراهیم علیه السلام دا تازه کړی او آبادی ولو چې ته کړی خدای مسله ګره دي اختلافي مسله نه ده چې سړی یو بل پورې ون خلی او تا دا یو ما دا یو دا څنګه ته چې ابراهیم علیه السلام جوړ کړی او څنګه ته چې د ملائکه جوړ کړی نه بس مسلې دي چې هغه د دې حقدار نه چې سړی بګي دومره اختلافات دی یو بل سره کوي یو بل سره پزله کې بغو ساتي راغی دلاسه نه یو عالم خبرو کې زړه هغه ته مطمئنی وکړه دلیل بیان کو که ستاسو به مطمئن کیږي مطمئن نشو نو بیا بدر دی ویل نه پکار نه داخل کو سره دښمنی پکار د جسوک دا خبره کوي یو مسله د عقیدی بنیادی اصولی مسله هغه ای کې اختلافات نه جوړي یو سره سوچ دربارونو ته جایز دلته سجدي لګول جایز ته نه معمولی اختلاف ته پزله کې وته سم ساته دا معمولی نه دا ټول دین دی او یو دا مسله ده چې کعبه چا جوړه کړی دا ول
نو د علماو پکې اقوال دي او هر عالم سره خپل دلیل دی. نو په دې کې داسې اختلافات جوړول نه پکار چې سړی یو بل ته زړه بد کړي. خبر موږ دا کوله چې کله رسول صلی الله علیه وسلم 15 کاله عمر ته ورسېدو، قریش را دوکړه چې د کعبې ترمیم کوو به جوړو. دغه وجه دا و چې د کعبه د دې دیوالونه چیت یعنی انسان به تر رسیدې شو دنه به کته شو. د دې دیوالونه چیت دا اسماعیل علیه السلام د وخت او په دې باندې لپاسه چت نو چت. کله چې ابراهیم علیه السلام د کعبه جوړ کړ په دې کې دنه یو ځای پرې خودو یو کویونت کې کڅوک دې ته سهدیه کین هغه به دغه گزارل کی. نو په دغه وخت کې څنګه رالو او کعبه ته دنه ورننو ته د غزینه غلا وکړه. نو یو خدا وجه شو چې کعبه دیوالونه چت پینشتي او دی غلو ته غلا وکړه. دوی موجوده ده چې دې سیلابونه مرغلو چې دغه د لاسه نږدې او چې د کعبه د دیوالونو راولېدلې وي. نو قریش په دې خبره باندې کېناستو او مشوره وکړه چې د کعبه جوړو. او اهم خبره به کې دا وی چې دا چت پی جوړ شي. خو البته بیا مسله دا رااله چې دا به جوړو څنګه، یعنی یریدو د دې دورانولو نه. خیر چې کله مشوره وشوه چې نه به دا مونږ داسې خو نه ورانو چې بې ادبي کوو د دې کور، موږ خو دا کور بیا جوړو. په دغه ورځو کې کوم دریاب چې بجده کې دی دغه ځای کې یو کشتۍ وه د رومیانو د تاجرانو او د هغوی نه هلته پاتې شوې وه او د دریاب دا کشتۍ دغه ځینې ته رارسولې وه، هغه د دوی په لاس ورغلې وه. نو د یو بل سره دا خبره وکړه چې ګوره دغه موږ سره شتي لرګی شتي دغه شان کاریګر موږ سره شتي، نو بیا صبر داسې شي زه یې توکل کوو. خو په دې کې دننه یو مار به اوسېدو او دا مار به د دغه کوی نه راوتو او په دې دیوال به ګرځېدو. او د دې دا مطلب و چې لکه دا مار داسې دی چې لکه دا د الله له طرف نه ګرځي که څوک لاس وړي دی به یې خوري. څنګه چې دوی ورنږدې شو دا مار په دیوال باندې راوختو ګرځېدو چپ چاپېره ویریدو. نو سیرت کې راځي چې بعث الله الیها طائرا فاختطفها، الله مارغان راولېږل او دا مار یې د ځان سره ویوړو. د دې سره قریش ښه مطمئن شو چې زموږ دا کار چې دی دا څه دی دا ښه صحیح کار دی. اراده وکړه. ابو وهب ابن عمرو ابن عاید ابن عبد ابن عمران ابن مخزوم هغه پاسېدو. اولنې کس ورغی چې څنګه د ابو وهب ورغی او د کعبې نه یو کاڼی راواغستو یو ګټه یې ترې وویسته، نو دا ګټه د ده د لاس نه ولیده او دی داسې لکه څوک چې را دیکه کړي واپس یې راګوزاره کړي. نو زداري کې اعلان وکړي چې ګوره قریش والو که هر څه کوو خو په دې کور کې به حرام مال نه لګوو. د زنا پیسې چې هغه په زنا ګټلی شوي، د سود پیسې او دغه شان د ظلم پیسې چې به ظلمن چا نه اخیستی شي دا په دې کې نه لګوو. په دې باندې اتفاق وشو. سبحان الله څومره احترام یې کوو، څومره احترام و د هغوی په زړونو کې د کعبې دپاره. ګورو حرام مال به په دې نه لګوو، څومره چې حلال مال هغه را جمع کړي د میدان ته راواچوي بیا به ورسره ګورو. دومره تعظیم د هغوی په زړونو کې د الله سبحانه وتعالی د کور چې ډېر مسلمانان برای نام مسلمانان د هغوی په زړونو کې د تعظیم نشته الله د کور دپاره. ټول کلی به څوک وایي زه پښتن یم او څوک وایي زه تاجر یم او څوک کته او څوک بره برید به تاوی را تاوی. په دې ټول غټ کلي کې به چې د جومات دوی به بد حال باندې څوک دومره نه چې د جومات خیال وساتي او څوک دومره نه چې د جومات کومه خرچه چې کېږي چې دا واخلي په خپله ذمه باندې نه د هغې دپاره به او دا غټ د شرم مقام دی د هغې دپاره بیا څادرې چولې را چولې په خطبه کې او په دغه کې او بیا چې راځي راوځي برید داسې تو کړي مونږ پلار نیکه د طرف نه مونږ مسلمانان یو پخوانه مونږ داسې را روان یو او زمونږ دغه اسلام دی وایي زمونږ دغه صحیح دغه اسلام دی.
دغه اسلام د برید تواره توا او دومره څوک نشي کولای چې الله د کور خیال وساتي. دا وګوره د مشرکینو ته دومره دوی په زړه کې دغه وي. ګوره هر څه چې کوو خو د کور جوړولو کې به حرام مال نه لګو. په دې باندې اتفاق وشو چې په دې باندې اتفاق وشو مال لا جمع شو، بس اوس ورځي کنه چې شروع کو چې دا باندې ورانه کو. اوس بیا مسله راځي دا وسنګ ورانه، یعنی دومره د دې په ژوند کې دا یو تعظیم دی کنه. وران کار نه کوي خو به یریږي ویل الله کور دی څنګه وران کو. او دا مشرکان دي. ګوره دا خلک دي چې الله سره په عبادت کې نور معبودان شریک کړي. نو په دې کې الولید ابن المغیره پاسید. الولید ابن المغیره دا خالد ابن الولید رضی الله عنه پلار دی. دا مشر سړی و په قریش کې. او خو د خبره اورېدې کېده دوی انا ابدؤکم فی هدم، زه پاسم زه به شروع کوم. نو بس ځان سره سامان ومان راوغوست ورغی چې دا اولنې گزار ول ورکینو دا په مخه بار بار بوي اللهم انا لا نريد الا الخير. الله ګوره موږ اراده د خیر کړي د بل څه نه کوو. وره دا به وی نه چې څنګه ول گزار ورکو او یو خخت دوی ته لري کړو واپس راغې ویسو نشتینو قریش ولوي نه صبر د پوره شپه به انتظار کوو کې د شپې د لسی چلو شي. اوس دې ټینګه خو سونه شو کېږي چې ورسته الله په دبانې الله به ګرفت کې راشي. نو دا شپه به صبر کوو. که سحر لدې روغ ولید ابن مغیره نه بس بیا زموږ دا کار صحیح دی. او که سحر لدې روغ نه نو موږ به بیا دغه ځای واپس برابر کو کوم ځای چې د نړولی. چې کله سحر شو ولید ابن مغیره راغی سړی بالکل برابر و. نو هغه وایي چې الحمدلله الله زموږ دا کار خوښ شوی دی ځکه د تسونه وي. دومره په الله باندې ګوره یقین هم دی چې الله دې خپل کوردي سي حفاظت کوي. چې دې روغ دی نو مطلب زموږ دا کار صحیح دی. او که دې روغ نه وي دا کار زموږ غلط و. نو بس بیا په اراده وکړو ټولو پې شروع وکړه. او په دغه ټیم کې دا کار وکړو چې دا کعبه تقسیم کړه او هرې قبیلې له یو طرف ورکو چې دا ستاسو شو دا ستاسو شو چې په دې باندې به څوک ورانیږي نه. سبحان الله. اوس دوی په دې خبره باندې ورانیږي چې ولې یوازې کعبه تاسو جوړوئ. همون کې چې څوک وایي چې زه به لکه جومات کې دا کار کوم زه به دا کار کوم بل ته خوشحاله ښه دی چې موږ ته ویدمه یو. او دوی په دې خبره باندې ورانیږي چې ولې دا یو قبیله لګیا د الله په دې کور کې کار کوي موږ ولې څه دپاره ولې بله عزت موږ ته نه میلاویږي. نو د هغې د لاسه د کعبې د دیوالونه دی تقسیم کړو. او د هغې دپاره یو کس راوستو رومي و د رومو او د هغه نوم باقوم. او دا ډېر ماهره کس و په دې خښتو لګولو کې او آبادۍ جوړولو کې. نو دله کرایي مقرر کړه او درته وایي ته به دا آبادي کې. او دوی بوله کاڼي راوړو او دغه زاړه کاڼي به یې ویستو. دغه کار د دوی روانو. بیا پکې مسله راله د حجر اسود چې اوس حجر اسود لګول غواړي. ټول آبادي پوره شو اوس حجر اسود لګول غواړي. نو په دې کې به څه کوو؟ نو تقریبا 4 شپې یا 5 شپې دوی په دې باندې ورانو او په دې باندې اتفاق نه راتو. هر قبیلې دا وی چې موږ به حجر اسود لګو. سبحان الله. سیرت کې راځي چې تر دې دوی جنگونو ته تیار شو په یو بل پسې تورې راواغستې. نو په دوی کې چې کوم خاندانو بنو عبدالدار پیژنې چې د تذکره شوی ده د کعبې خدمت او په جنگ کې جنډه او د حاجیانو خدمت ده د دوی سره. او د دوی د لاسه حلف المطیبین شی بنو عبدالدار ولدي سره کو چې یو لوښی راوړو او په هغې کې ټوله وینه پرته وه ټوله وینه وه. او د دوی سره بل خاندان بنو عدي. نو دوی په دې وینه کې لاسونه دننه کړو او دا لوز یې وکړو. وی تعاقدوا علی الموت. په دې باندې لوز وکړو چې د مرګ پورې چې زموږ بدن کې آخري سای جنګیږو به دا خلکو سره کم چې دا غواړي چې حجر اسود دا ولګي او موږ دې نه لګو. زموږ د قبیلې ماشومانان چې څو پورې مړه شوي نه موږ به لګیایو بالکل به پکې ځان ختمو. خو دا حجر اسود زموږ نه علاوه بل څوک نشي لګولی.
او خبره ډېر مخې ته راغله چې لوز پکې وشو، عهد وشو، عقد وشو په مرګ باندې. نو بیا 15 ورځې 6 ورځې دا مشران به کېناستو پاسېدو. اخر کې اتفاق په دې باندې وشو، یو کسو ابو امیه ابن المغیره المخزومي، هغه ته د یو بل سره خبرې کول، وګوره زه ته وړه خبرو کوم جنگ ختم کی په دې دروازې چې څوک راننوځي کاغه هر څوک ابدا اجر اسود دی. په دې باندې اتفاق کوي او په دې باندې اتفاق وکړو. دې خبره ډېر مخې ته تلو که دا جنگ شروع شوی نو په دې کې ټول قریش ختمېدو. بس یو په دې باندې زموږ اتفاق د ابو امیه ته چې ستا خبره صحیح ده چې څوک په دې دروازه راننوتو نه دا به الله غوره کړی د دې ځای لپاره. بس په دې انتظار باندې چې وی کتو نو رسول صلی الله علیه وسلم را روان دی په دغه دروازه باندې او د الله سبحانه تعالی کارونه ته ګوري. او په دغه وخت کې د رسول صلی الله علیه وسلم عمر چې دی هغه 15 کاله و. رسول صلی الله علیه وسلم چې په دغه طرف باندې راننوتو نو دوی आवाज شروع کړي په تیز تیز، هذا الامین، او دا خو هغه امانتګر سړی موږ پیژنو، هغه رښتینی رضینا، په دې باندې موږ ټول راضي یو ځکه چې دا یو حق ورس انسان دی، دروغ نه وي، دوکې نه ورکوي، په دې باندې موږ ټول راضي یو. رالو پر رسول صلی پسې هغه ته وی خبره دي ده. سبحان الله صبر او حکیم انسان دی رسول صلی الله علیه وسلم. په هغه وخت کې چې نبوت وته نه ملو شي وی دي شکارو کې او صادر وغوړو او دا کانه به کې د حجر اسود او هر قبيله مشر دی راشي او په دې کې د شرکت کې صادر دی راوچت کی نو دا دي شو چې لکه تاسو په شریک د کانه راوچت کړي به ما راکې زمې ولو په دې باندې ډېر خوشاله شو. دا خو ناشنا فیصله ده وکړه، سوره کلی فیصله صادر کې کانه کې دی مشران راوچت کی نو دا دي شو لکه د قبيله چې راجر اسود راوچت کړي دي پوری. هغه باندې او خوشاله شو چې کله د غاجر اسود دې زیته ورسېدو رسول صلی الله علیه وسلم د غاجر اسود راوچت کو او په دغه ځای کې خو ټول خوشاله شو او د الله شکرونه ادا کړو چې د الله سبحانه تعالی کور ترمیم وشو او د دې غټ اختلاف نه الله سبحانه تعالی موږ بچ کو. په دې منځ کې چې په دوی باندې د پیسې کمی شي وي الته دوی حلال مال برا جمع کو او تاسو اندازه لګولې شي چې دا معاشره څومره د حرامونو ډکه وه چې دومره مالدارو خلکو سره به کې صرف دغه مالو حلال چې باغې باندې دومره کعبه جوړ شو لکه څومره چې وس ده نو به دوی چې دې سره به څه کوو نو دې شي کار وکړي چې د کم طرف پاتې کېږي د دې نه یو نه خطا وکړي. خلکو ته په دې کې چې دام د کعبې صدق موږ سره پیسې نشو اوس به څه ولګو دومره دوی سره احساس ته چې الله ګوره پلیت مال نه قبلې او زمونږ بلګي سود او حرامي پیسې او باغې باندې بجې موږ پیدا کار کوو موږ به دغه کار کوو او دوی سره د احساس شته چې الله پلیت مال نه قبلې. نو دغه علاقې ته بهر پرې خو د چاغې ته نن سبا ویل کېږي حجر اسماعیل او یو ته ویل کېږي حطیم او حجر د دې نه دغه وړي کوم کې دیوال چاپېره به خوا کې تقریبا ما د ښکاري چې د دې فاصله به د کعبې نه د دیواله پورې شپږ څنګلې داسې دوی پرې خودو او وسوم د غزه خلکو ته نه ورننوتی شي او دا چې دینه په دې کې مونږ کول دي چې لکه په کعبه کې جریدن نه مونږ کو او د دې لپاره به خلک نه پریری اگر که صحیح خبردار چې فرض منظوم په دې کې کیږي د دلایل پرانا کې خو به بس خلک چې فرض مانځي کې ټول خلک نه پریری نه کته پری خو دونو ته به پریری بل سړی چې ته مخ کې شي زمونږ د عجم نه عجم دا وسم پهلوانی د سره کې په دغه ځکه عرب لبي هم گزاره کوي لګا لکه چې د سړی وی لکه صبر کوه لکه گزارو کا ودرېګه خزي او زمونږ د نه ماري دري کې نو تجربه ده دغه زینو کې د حج په موقع باندې عمرې په موقع باندې توجیه او ارشاد چې خلکو ته یو مسله خو بل خو په دې کې زما تجربه ده نو زمونږ د خلک عجم چې کوم د جبه عربینه دوی صبر ډیر ګران دی یو وروته د حجر اسود د اخوانه سپینګری سره او په دې د تندینه دي چې وینه راماتو چې یو سترګې ورډه کړې ولې ویني او چې شراغه نه موته مې چې څه جلدی کوو حجر اسود مخکول کوی ما زبردست کار دی وکړو چې ستاسو د حل نه چې سو مسلمانان به ځان سره تنکړي او دغه نه اندازه لګي تب سو مسلمانان ګوره د ککړي څومره زنانه به ته د ککړي څومره بوډاګان وستا د لاسه تنګ شي خو کار دی کو تور دی وایا دا ویني د مې راماتې دي په دغه ټینګ به د څه خوشو او جزي کړي
خو یو پهلواني د کشتي له وشو درشان که مسجد نبوي ته راشي هلته به عجایبات ویني د خلک داسې دغه چې ورکولی شي که نه دا خلک چې په یو بل باندې له پاسه خېږي لکه صبر وکړه دا د رسول صلی جومات ته احترام یې کوه په ادب سره هر سړي ته موقع میلاوي نه پرېږدي په دې ټیم کې به کې موقع نشته نو دې ته داسې فرض مانځله به چې دنه څوک نه پرېږدي او دا ښکلې طریقه ده که یې دې اجازت ورکړی شو بیا دا ځای خالي کېږي نه هلته که څوک ورشي او 2 رکعته وکړي نه لکه ده چې په کعبه کې دننه 2 رکعته وکړو او دوی چې دی دا کعبه کې چې کومه دروازه ولګوله نو د دروازې اوچته ولګوله او د دې لپاره اوچته ولګوله چې دې ته به هغه څوک داخليږي چې موږ یې غواړو هر سړی به دې ته نشي ننوتی دا دروازې چې اوس څنګه ده همدومره دقه شان ده اوچته کړې ده کته وه دا دروازه به کې دوی اوچته کړې ده او دغه شان چې دی نه کله چې د دې د دیوالونه تقریبا 15 سنګلي ووایه چې کله هغې ته ورسېدو نو دوی دا پوره ده او په هغې کې دننه چې دی نه 6 ستنې ودرولې د قریش وره 6 ستنې پکې ودرولې او له پاسه یې چت واچو نو دغه شان چې دی کعبه مربع شکل شو 4 ګوټې اوس د دې کعبې دنګوالی چې دی 15 میټره او کم دیوال چې دا جراسود دی هغې ته مخامخ دیوال دا 10 میټره دی او کم دیوال کې چې دروازه ده او دا بل ورته مخامخ دیوال دی دا تقریبا 12 میټره دی او د دې کعبې نه که تاسو خیال کړئ چپ چاپېره بهر هم داسې حصه شتي خیال هم کړی که نه راوتې ده بهر ته چې د هغې دنګوالی 15 سینټي میټره دی او د هغې پلنوالی 10 سینټي میټره یعنې 10 سینټي میټر د دې کعبې د دې دیوال نه را دې خوا او بیا د ځمکې نه 15 سینټي میټر اوچت دی او ښکلي ښکلي روخان پې اوس لګېدلي دې ته ویلی کېږي په عربۍ کې شادروان او دا شادروان چې دی دا هم د دې کعبې حصه ده ګورئ خو دا قریش بهر داسې پرېښودې ده نو دا خوا او شا کې چې ده او دا به ډېرو ملګرو ته اول پرې پته لګي چې د خوا او شا چې ورته کوم شادروان دی کومه دړه ورته د خوا ته چې هغه 15 سینټي میټره دنګه ده او 10 سینټي میټره پلنه ده دا هم ګوره د کعبې حصه ده او دغه شان چې قریش کله کعبه جوړه کړه نو په دې کې هغوی دا میزاب هم ولګو دا ناوګۍ پکې ولګوله دا به کوم هغو لګولې وه خو بیا د وخت سره دا بدلېدله خصوصا چې کله به د باچایان رالو مسلمانان باچایان پخواني نو هر یو به یو نوي ناوګۍ راوړه او هغه به هدیه کوله چې دا د کعبې دپاره شوه قیمتي پکې لګېدلې وي دا اوس هم کومه دا هم د سرو زرو ده بیا دې کې دا خبره کول چې باران وورېږي او دې نه چې کومې اوبه رابهېږي دې لاندې ودرېږي نه ګناهونه به دې ماف شي زموږ د خلکو دا شارټ کټ لارې ډېرې خوښې دي شارټ کټ لارې جنت ته د تلو او شارټ کټ لارې د ګناه د بخلو باران وریږي نه وږی لاندې ودرېږي ګناهونه وبخلی شو مزید یې ګرځه کفن وینځه زمزم په اوبو باندې ګناهونه څه شو وبخلی شو زه ګرځه داسې د ځان نه جوړې شوي خبرې ټولې دغه شان چې دی د کعبې ترمیم وشو د کعبه چې دغه تیاره شوه او د کعبه دقه شان وه د هغه وخته پورې د عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما د هغه په زمانه کې کوم وخت چې یزید بن معاویه مشر په شام کې او عبدالله بن زبیر دغه خلاف و نو عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما د رسول صلی الله علیه وسلم اورېدلي چې د کعبه ابراهیم علیه السلام څنګه جوړه کړې وه هغې په ذهن کې وه نو دی ورانه کړه او بیا یې داسې آبادي جوړه کړه چې بالکل پوره لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه خو چې کله د ده او د یزید او د هغه د کسانو په منځ کې جنګ ونښتو او هغوی حمله وکړه په ده باندې نو په هغې کې دا کعبه هم لګېدلې وه او بیا به کې عبدالله بن زبیر رضی الله عنه شهید شو چې کله هغه شهید شو نو بیا عبدالملک ابن مروان په وخت کې کوم خلیفه چې هغه امر وکړو چې د کعبه خپل زوړ شکل ته بیا راولي په کوم شکل باندې چا جوړه کړې ده قریش جوړه کړې ده د تاریخ مختصر یاد ساتئ یعنی اصل چې کوم آبادي اوس د قریش په وخت کې ده کوم آبادي ده قریش هغه تازه کړه پیسې ورسره کمې شوې دا ځای د خالي بهر پاتې شو او د هغه وخت نه د عبدالله بن زبیر
رضی الله عنهما او د یزید په منځ کې چې کوم اختلافات او تقریبا د 60 هجری و دا کال چې د 80 کالو د هجری نه د هغه وخت پورې دغه شان و او بیا چې د عبد الله ابن زبیر ورانه کړه او هغه زړی آبادی ته وړول زړی نقشې ته کوم نقشه باندې چې چا جوړ کړی ده ابراهيم عليه السلام بیا ورسته چې کله عبد الله ابن زبیر نو شهید شو نو عبد الملک ابن مروان د کعبه واپس هغه شکل تر واړوله په کوم شکل باندې چا جوړ کړی و قریش جوړ کړی و او دا هغه وخت د اوسه پوری دغه شان ده که سوال پزره کې دا راشي چې اوس ولې هغه زړی نقشې ته نه اړي کوم چې ابراهيم عليه السلام جوړ کړی و نو دغه شان خبره هارون الرشید خلیفہ او دغه پلار په امام مالک په ستري و دا خبره وته کړی و امام صاحب څه خیال چې کعبه مونږ ورانه کو او هغه زړی نقشې ته واړو په کوم باندې چې ابراهيم عليه السلام جوړ کړی و نو امام مالک رحم الله تعالی ناشنا خبرو کوي یا امیر المؤمنین وې د کعبه نه لوبه م جوړو د بچایانو لپاره نن ته دې څنګه سوال او بل بچاره شغه به دې زړی نقشې ته راوړ بل زوبل شغه بیا غزړی ته واړ نو بس پرې د بدغه باندې دا هغه وخت نه چې پاتې شوی د اوسه پورې دا د اخرنی زمانه پورې به حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم په صحیحینو کې صحیح بخاری صحیح مسلم کې ابو هريره روایت ته رسول سمو چې د حبشینا یو تور کس برازي چې دغه نری نری پندې او هغه د کعبه ورانه نه د قیامت بیا نه خله دا وخت پورې د کعبه د په دغه خپل شکل باندې ده خدای ته فائدې لپاره ذکر کوم چې دغه نه بعد بیا د دې آبادی په دویم پیر شوی ده هغه په هغه وخت کې چې د هجری تقریبا 150 کال تیر شیو 30 کال د پاسه 1000 کال تیر شیو د هجری یعنی د نن تقریبا شو کړه 300 او تقریبا 300 کال مخکې یو دغه راغله سیلاب او غدي حرم ته دنه تلو او دومره ضرور سیلاب چې هغه د کعبه دی نیم دیوالونو تر رسیدل او نږدې و چې د دیوالونو تر ولګولې وي بلکې بعض کتابونو کې ذکر کیږي چې کوم چې شامی جدار دی د شام طرف ته چې کوم دیوال له درولېدل په دغه سیلاب کې نو به دغه وخت چې کوم مشرو السلطان مراد خان په وخت کې کوم مشرو هغه بیا امر وکړ د په دویم پیر باندې بیا جوړ کړ او په دې کې دنه روخام ولګول دنه دیوالونه او دنه زمکه د روخامونه جوړ کړ او څه تقریبا سره پاسه شپږ میاشتې غوي په دې کې کار کړو او دې بیا جوړ کړو پس داغه نه بچي به چې په حرم کې کوم توسعه کړې ده او د کعبه خدمت کړي ناغه آل سعود دي سعود خاندان کوم چې د بچاین دي د ملک الله سبحانه وتعالى ولدي اجر ورکي ملک خالد رحم الله هغه په دې کې کار کړو حسین سکاری به کړو او د شنبه ملک فات رحم الله هغه ډیر کار کړو بیا ملک عبد الله رحم الله شاه عبد الله هغه بیا په دې کې ډیر غټ کار کړو او چې کوم توسعات سوینی په حرم مکی کې روانه ټول دغه په امر باندې شروع شي او اوس په کوم کار روان دي او خدمت ور دوی کې الله سبحانه وتعالى ور دې بدله په دنیا او په آخرت کې ورکي چې هغه د دین د دشمنانو نم نه د پټه انده خبره دین د دشمنانو نم نه پټه چې دوی چې د کعبه څنګه خدمت کوي او د حرمینو څنګه خدمت کوي د سیبل څوک نشي کولای پای کې هر قسمه سہولیت ته ملوي هر قسمه سہولیت انسان ته حیران شي یعنی د مخکې ورځ کې یو پروګرام راويسته په موبایل کې ډاونلوډ کیږي او هغه د پروګرام چې حرم ته کله ورشي او دغه پروګرام دی سٹارټ کو او د جمعې خطبه کیږي نو ته د دې سي ګوري چې ستا کومه جبه ده مثلا کې پښتو ته وې او په پښتو پوي د پښتو ټکی به وې چې دا دی وو هم دغه خطبه د کوم چې ویل کیږي ته په پښتو کې ویل کیږي او د نوې طریقې او باسي د خدمت لپاره الله سبحانه وتعالى ولدي اجر په دنیا او په آخرت کې ورکړي بیا دلته یو مسله د فائدې لپاره ذکر کوه هغه ده چې د کعبه باندې مخکې له پاسه د غلاف نه د غلاف په دې باندې نو اولنې کس چې دې ته غلاف چولې هغه د یمن بادشاہ اسعد الحميري تبع هغه اولنې کس چې په دې باندې د صادره چولې اگر که په دې کې اختلاف ته بعض علما وایي چې اسماعیل علیه السلام چې دنه په دې باندې د غلاف چولې بعض علما وایي عدنان ابن عد او بعض وایي چې تبع الحميري دغه بادشاہ د یمن ده او صحیح خبره والله اعلم غدار چې د یمن د بادشاہ چې کوم بادشاہ د یمن ده هم دوه اول پیر چې د غلاف چولې هغه دي سي
چې دی راغلی و د مکې ته او په هغه ورځو کې دلته جرهم قبیله اوسېده. جرهم قبیلې څه تاریخ ته معلوم دی؟ هاجره هلته وه، اسماعیل ورسره و علیه السلام، او دوی هم هلته دیره شو او د اوبو دپاره راغلي چې دلته اوبه دي، نو بس بیا هلته دیره شو، ښه پاخه دیره شو هلته بیا. نو د جرهم د قبیله دغه ذکر دا باچا چې کله د یمن نه راغی او ویلو دي چې دا خلک د دې کعبې ډېر تعظیم کوي او د دغه شان ده په دې لپاسه څه کپړه نشتي، غلاف پې نشتي، نو امر یې وکړو دې دپاره یو کپړه یو غلاف دې دپاره جوړ کړي. او باقي چې دا کومه خبره ده چې اسماعیل علیه السلام چې دی او ابراهیم علیه السلام په دې باندې کپړه اچولې، دا کمزوري ده. کمزوري په دې ده چې یو خو د هغوی چې کوم آبادي کړې وه کمزوري آبادي وه، دروازې پکې پرېښودې وه، صرف یو سوری و، دومره د هغوی سره څه نه و چې دې کې دروازه لګولی وې. ابراهیم علیه السلام چې کومه کعبه جوړه کړې ده پای کې دروازې صرف شکل و بس، دروازه پکې ونه. نو چې هغوی سره دومره کمی دی نو دومره ټوکې د کوم ځای نه راوړو چې هغې به پوره کعبه باندې له پاسه واچو، ښه چت پې له پاسه نشتي، نو چت پې نشتي ټک ټوکې وله د کوم ځای نه راوړي، د هغو طاقت نه و. نو صحیح خبره دا ده چې د یمن دغه باچا چې دی ده په دې باندې دا کپړه اچولې ده. بیا به خلکو څه چل کوو، دې له به نوي نوي کپړې راوړي، غلافونه به یې راوړو، نوي نوي کپړې او غلافونه، دا به هدیه کول دی ته چې دا زمونږ د طرف نه شوه. نو څه چل به یې کوو، دا زوړ غلاف په دې چا نه لرې کوو، یېرېدو به دا نوی به له پاسه اچو او داسې دا ټول جمع کېدو سم یو دغه جوړ شوی. نو بیا چې کله دا مشرتیا قصی ابن کلاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم څلورم نیکه تقریبا راځي چې کله هغوی ته دا مشرتیا حواله شوه نو هغوی ته د هر څه لرې کړو او د هغې لپاره یو بل غلاف جوړ کړو. د هغه وخت نه د غلافونو د سلسله را روانه. دا حاصلو د دې خبرو چې دا کعبه څنګه جوړه شوې ده د اول نه، او بیا قریش د دې څنګه ترمیم کړی دی، او بیا د هغې نه بعد د دې ترمیم څنګه شوی دی، او دې ته اول پیر چا دا غلاف اچولی دی. په دې ورسېدی که نه؟ او دا بعض معلومات مختصر معلومات په ذهن کې کښېني، خو مسله دی چې یا خو یو عالم بیان کړي نه د خپلو عوامو ته، او یا که عالم بیانې درې بعضو ته شوق نه کوشش کړی دا اورېدو. نو دا آسان معلومات اوس تا سره د کعبې په باره کې راغلي چې سوال ته نه هر څوک تپوس کوي نو ته صفا او زړور به یې او دا خبره به کوي چې ما ته زما د خپل رب د کور تاریخ چې دغه معلوم دی، کې دا شي داسې شي. الله سبحانه وتعالی موږ په خپل دین باندې پوه کړي. د دې نه مخکې چې دا خبره شروع کړو چې رسول صلی الله علیه وسلم غار حرا ته ولیدو، رسول صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې الله سبحانه وتعالی د هر غلط کار نه ساتلی و، او په دې کې اشاره د دې طرف ته چې دا سړی د مستقبل یو غټ انسان دی، نو ځکه به الله سبحانه وتعالی د هغې حفاظت کوو. د رسول صلی الله علیه وسلم ناشنا سوچ و، هغه د قوم سره نه لګېدو، هغه سوچ د قوم سره نه لګېدو، نه د قوم سوچونه او د رسول صلی الله علیه وسلم سوچ د یو شان و. رسول صلی الله علیه وسلم په خپل فطرت باندې و، الله سبحانه وتعالی ورله ناشنا اخلاق ورکړي و، د یو سره به یې منډه واله، بل سره به یې منډه واله. او په دې کې اکثر چې د کومې قصې د قصه ګو مولیان کوي نو دا څه دي، دا دروغ دي، او دا بعض مقررینو دا کاري عوام جړول. والله العظیم د عوام جړول دومره آسان کار دی، دومره آسان کار، 2-3 منټه کې دوی جاړي، ځکه چې خپل دین باندې مین دي. او دا قصه سي فطرتي خبره چې سړي ډېره خوښوي، بیچاره پیغمبر قصې نه دی ورته په خوږ اواز کې غریبي راکاږي، وي دي بوډۍ داسې وي او بوډۍ دا وي او بوډۍ لاندې جاړي. او چې بیا ورته کله بیان شروع کړي چې الله یو دی، تابعداري د پیغمبر په کار دی، بیا به صادر په اوږه باندې واجب وا بیان راغلی بل نه کم ځای راغلی. نو دا قصې مې خوښې خو که صفات دي ورته بیانوي بیا ورسره طبیعت نه لګي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر اوچت انسان په خپله معاشره کې، الله سبحانه وتعالی د هغې حفاظت کړه. او په خپله رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي، وایي ما چېرته اراده هم نه ده کړې د هغه کار کوم چې به د جاهلیت والا کول. په 2 ځایونو کې ما اراده کړې وه الله زه بچ کړی یم. او بیا رسول صلی په خپله دا واقعه بیانوي، او یو شپه زه بیزي ګډې مې ساتلي او ما سره یو بل هلک ومو، نو ما ورته دا وویل، ده ته ما وویل هلک ته چې داسې کار وکړې زما دا بیزي ګډې به هم تا سره ته یې خیال کوه. او زه دلته زه د مشغولتیا دپاره لاړم، کما یسمر الشباب، لکه څنګه چې د ځوانان شپې
په قصو کې تیری او په ګپ شپ کې تیری. ما چې زوم لاړ شم شپه ګپ شپ کورو هلکانو سره به کښېنم. نو بس دا مې هغه ته پرېښودو بیزې کړی و زه ترې لاړم. څنګه چې د مکې د آبادي شروع شو د کورونو نو د اول کور نه د ټنګ ټکور اواز راغی سندرې پکې وي. وی ما چې دا څه دي؟ وی چې د پلاني واده دی د پلانۍ سره او د یا د پلانۍ واده دی د پلاني سره. نو امام اراده وکړه چې ور به شم دا واده به م وګورم تماشه به وګورم. الله سبحانه وتعالی وی زما دا غوږونه بند کړو په ما باندې خوب راوستو او زه په غزي کې ویده شو. نو زه راپاڅېدم د دې نور د ګرمایش د لاسه سهار نور راختلی او ګرم شوی و زما د بدن چې ګرم چې راپاڅېم چې راپاڅېم دا زه کوم ځای کې یم. نو لاړم په هغه ملګري پسې. دغه اراده مې بیا وکړه دې شپې دې بلې شپې له چې زما د هلکانو سره به کښېنم ګپ شپ لګوم. حقا شان الله سبحانه وتعالی په ما باندې خوب راوستو زما د غوږونه یې بند کړو. سهار له بیا راپاڅېم بس بیا دې کار ته نه یم راواپس شوی. او دویم رسول وسلم دا خبره کوي د جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت ته په صحیح بخاري کې شته. وی کله چې کعبه جوړېده رسول وسلم ما به هم د دوی سره د کاڼي اوچتول. نو په دغه ټیم کې رسول صلی الله علیه وسلم د بدن نه څه کپړه اوچته شوه او ښکاره شو. چې څنګه ښکاره شو نو راولید رسول صلی الله علیه وسلم په دې ځمکه باندې پروت و د سترګې اسمان ته نیولې وې او بېهوشې شو بالکل. چې څنګه راپاڅېد وي زما لنګ خلکو ته لنګ د باندې تړلی شوی د مضبوط شوی. د هغه ورځې نه بیا د مرګ پورې د رسول صلی الله علیه وسلم د بدن چا نه دی لیدلی. نو چې دا دوه کارونه شوي په دې کې هم الله سبحانه وتعالی هغه حفاظت کړی. په دې اول کې وګوره خوب یې پرې راوستو او په دې دویم کې بېهوشه شو ولید. الله سبحانه وتعالی هغه حفاظت کړی. دغه اجمالي خبره مو وکړه چې رسول صلی الله علیه وسلم د شرابو نه د زنا نه د دې غلطو کارونو نه بوتانو ته د سجدو نه بوتانو لپاره نذرانې او منښتې مشرکینو چې کوم کارونو د ټولو کارونو الله سبحانه وتعالی بچ ساتلی و. لږ وخت پاتې دی او کیدای نشي چې موږ په دې کې دا تفصیلا بیان کړو چې په غار حرا کې څه شي. خو صرف مختصر دا چې رسول صلی الله علیه وسلم غار حرا ته ولیدو او به ان شاء الله باقي تفصیل هغه پر روان درسونو کې بیانو. کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم عمر 40 کالو ته ورسید او ما تاسو ته په اوله کې وویل چې د رسول صلی الله علیه وسلم سوچ یو شانو او د قوم سوچ هغه بل شانو. نو حبب الیه الخلاء د رسول صلی الله علیه وسلم د یوازې کېناسته به خوښ و. نو د هغې دپاره به رسول صلی الله علیه وسلم تو غار حرا ته او غار حرا تقریبا د حرم نه 2 میله لرې دی او اکثر ملګري چې دی او د تلي دی هغو لیدلی دی او په دې نیټ باندې هم چې دی د هغې تصویرانه ویډیوګانې شتي. نو رسول صلی الله علیه وسلم به هلته تو او حدیث کې درجه عائشہ رضی روایت ته وکانه یخلو بغار حرا فیتحنث فيه. هلته به عبادت کو قبل ان ينزع الى اهله ويتزود لذلك. او چې کله به دې غار ته تو نو د ځان سره به خوراک هم ویوړو. ثم يرجع الى خدیجه بیا به خدیجه رضی الله عنها چې کله به سره خوراک ختم شو ناغي بوله نور خوراک ورکو رسول صلی الله علیه وسلم بیا د غار ته وختو حتی جاءه الحق تر دې چې الله سبحانه وتعالی ورته دغه حق راولېږو. دا اوس الله سبحانه وتعالی ساتي. ګورئ دا هم د الله یو طریقه ده چې دا ځای دته ښایسته کړی دی او دلته کښېني. حالانکه اوس که تاسو ورغلي نو څومره دنګ دی دغه ځای او هغې ته خطه څومره ګران دي. خو دا یو ناشنا ځای دی ځکه چې کله دغه ځای ته ورشي که نه نو په دې خوا او شا کې چې کوم غټ غرونه دي دا به تا ته ټول مخامخ ښکاري ټول. او دغه شان د حرم به ته بالکل صفا ښکاري کعبه به ته ښکاري دغه ځینې. نو په دغه ځای کې به رسول صلی الله علیه وسلم ناسو سوچ به یې کو د الله سبحانه وتعالی د مخلوقات مبارکې او په دې سوچ کو چې کېدی نه شي چې دوی د کارونه دي صحیح بت ته سجده ولګوو قبر ته سجده ولګوو ګټې ونې ته سجده ولګوو دا څنګه کېدی شي. په دې خبرو کې به رسول صلی الله علیه وسلم سوچ کو. خو دلته یو مسله ته د فایدې دپاره بیان کړم هغه ده. بعض روایتونو کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم به هر کال یوه میاشت په غار حرا کې کېناستو او په بعض روایتونو کې داسې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم 6 میاشتې د نبوت نه مخکې دې غار ته به تو راتو. اوس په دې اولني روایت کې دا دی چې په هر کال کې د رمضان میاشت رسول صلی الله علیه وسلم د ځان دپاره خاص کړی و هلته به و په هر کال کې.
او په دې بل کې دی چې 6 میاشتو لپاره به توره تو. جواب هغه دی چې دواړه ثابت دي. په اوله کې اول 3 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کال یو میاشت به کېناستو، او چې څنګه د نبوت ته ورځ را نږدې کېدې نو دغه ځکه د رسول صلی الله علیه وسلم شوق او محبت خډېرېدو، نو په دې اخرنی 6 میاشتو کې بیا په مخه توراتو. نو دوه خبرې ثابتې شوې. خو سبحان الله ځان سره به خوراک وړو او د اوچت انسانان او بیا پیغمبران سره آشنا خلک. حدیث کې درځي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور ذلك الشهر من كل سنه. رسول صلی الله علیه وسلم یو میاش د رمضان د میاش دا به لازم تیرول په کوم ځای کې؟ په غار حرا کې. ويطعم من جاءه من المساكين، او کوم غریبانان او مسکینان چې والته چې تیریدون غوله به خوراک ورکاوه. دومره ناشنا زړه د رسول صلی الله علیه وسلم او دومره غټ زړه د رسول صلی الله علیه وسلم چې په دغه ځکه مسو غریب به تیریدو ناغه ته به आवाज وکړو او هغه به د ځان سره د خوراک ته کېنو. کله چې به د خوراک ختم شو بیا به راغی بچا پسې په خدیجه رضی الله عنها پسې. او خدیجه رضی الله عنها سره آشنا زنانه لکه دا نه چې تاسو څنګه بچی پرې خو دي دی ولې دي پرې خو دي دی دا موږ بس کو دا تاسو کې نه مخکې براشي ان شاء الله په دې درس کې غونی شي کېده پر روان درس کې چې یو پیر رسول الله صلی الله علیه وسلم غار حرا کې لیټ شو نو خدیجه رضی الله عنها په کسان ولګل تاسو لړ شي ګورئ چرته ترې وره ناشنا زنانه او د رسول الله سره دغه ناشنا محبت. خد رسول الله د طریقې ګوره د نبوت نه بعد ومو څنګه غار کې به یوازې کېناستو دي چې طریقې د رسول الله سمو نبوت نه بعد اعتکاف کې به کېناستو. لس ورځې باغه اعتکاف ته لازم کېناستو او یو کال ته پاتې شو د رمضان په میاشت کې به شوال په میاشت کې کېناستو. دلیل په دې باندې چې یو وخت لازم انسان د پاره پکاري چې دې به کې یوازې شي د الله سره او سوچ کې چې زما د ژوند څنګه روان دی زب الله د څنګه مخامخ کېږم سبا کوم سبا نه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ځکه ناسو او دا خو واضح دی چې عرب په جاهلیت کې عام چې کومونه غوي د لات او د عزا او د بوتان او د دې بندګي کوله. خدای منل چې الله سبحانه وتعالى زموږ خالق دی. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. خدای سره سره به د دې بوتانو بندګي کوله او دا سپاره شیان دي. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. او د رسول سم دا نو خو الله ساتو خاصه فائدې لپاره ته خبرو کوم ګور دي ته سوچ کېسي لکه رسول سم په دې ټیم کې تلاش کړي یعنی په یو شی پسې یو شی چې تورک دی هغه پسې ګرځي زړه غواړي چې عبادت کو خو په کومه طریقې وکما. د ابراهيم عليه السلام چې کوم دین دی هغه ټول بدل شي را بدل شي دغه وخت پورې نی کارونه به خلکو را نويستي او د رسول سم زړه ډیر کېږي چې عبادت وکما د دې رب د دې خالق د چې دوی مني چې خالق دی خو په څه طریقې وکما. سبحان الله رسول سلام په دې خبرو پسې ګرځېدو خو ګر په نصارو پسې نه دیتله. حالانکه ورقه بن نوفل د خدیجه رضی الله عنها ترزوي د په نصارو کې غټ عالمو دغه خو نه دی ورغلی چې تاسو مدینه ته نه دیتله په يهودو پسې چې راغله ته پوښ کړی تاسو وایي. حالانکه دا معروف خلک دي يهود او نصارا چې د دوی سره آسماني کتابونه دي. سبحان الله الله یې ساتي دینه ذکر دوی خو له تلوي او به دا وحیم بیانوله نو خلکو به دغه زده کړي. نو دې غار ته به تو ځل یوازې ناس نه په نصارو پسې تللی او نه په يهودو پسې تللی نه په مشرکانو پسې تللی. خالته به خپل یو سوچ کو چې د سقي سره خالق موږ منو چې الله دی رازق موږ منو چې الله دی نو به د بوتان ولي به دې ګټي ونی او بندگی ولي. الله سبحانه وتعالى هم دغه خبر خپل پیغمبر ته کړي او وجدک ضالا فهذا اي پیغمبر بیلاری موږ ته لارو خو او دې تیم کې رسول صلی الله علیه نشته چې څنګه عبادت وکم په څه طریقې وکم لار نشته الله تعالی روخوا. الله سبحانه وتعالى قرآن په بل ځکه وایي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الله يدغ شامن تتوحي درولي قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. پیغمبر وی نه د کتاب پته نه د ایمان پته ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا.
الله سبحانه وتعالی ول دا رڼا ورکړه. او په دې کې الله سبحانه وتعالی تیاری ځکه چې په مستقبل کې یو غټ امانت پر د په وګو باندې کېږي او هغه به د خلکو ته رسي. ان شاء الله په روان درس کې به دا بیانو چې رسول صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې په دې غار حرا کې چې به وو د ټوله غټه واقعه به کې دار چې جبرئیل علیه السلام راغی وحی راوړه بیا رسول سم سي چلو کو او بیا وحی به منځ کې بند کړی شو د اوسو ورځو دپاره بیا پسې جبرئیل علیه السلام راغی. ان شاء الله دا تفصیل به ټول په روان درسونو کې کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالی دې موږ د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي. الله سبحانه وتعالی دې څنګه چې په دې مبارک جمعات کې موږ یو ځای کړي وو درشان الله سبحانه وتعالی موږ په جنت الفردوس کې د خپل امام اعظم د خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي او الله سبحانه وتعالی دې د فلسطین په مسلمانانو باندې خصوصي رحم وکړي. اول ته چې څومره مسلمانان کمزوري الله یې د هغوی خصوصي مرسته وکړي او الله سبحانه وتعالی د بیت المقدس او مسجد اقصی د یهودو د پلیتۍ نه الله بچ ساتي. الله سبحانه وتعالی د کور داسې حفاظت وکړي لکه څنګه چې د کعبې حفاظت کړی و په هغه وخت کې چې کله ابرهه راغلی د هغې د ورانولو دپاره او الله سبحانه وتعالی چېرته یهودو له طاقت نه ورکوي د دې چې دوی دغه کور او دغه مبارک جمعات قبضه کی او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د هغوی سره د ودرېدو د هغوی د مرستې کولو او الله سبحانه وتعالی زموږ فلسطینیان وروڼه او خویندې الله یې د هغوی حفاظت وکړي خصوصا الله سبحانه وتعالی د هغوی د زنانو د هغوی د بوډاګانو د هغوی د ماشومانو د الله حفاظت وکړي او د هغوی دپاره دعاګانې غواړي په هر وخت کې. او انسان چې څومره طاقت یې په هغې باندې ملامتوي نو کم سے کم دا دعا هر مسلمان کولی شي د هغې طاقت موږ سره شته نو د هغوی دپاره دعاګانې غواړئ. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو ته په مسجد اقصی کې لمونځ نصیب کړي. هذا والله اعلم وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. کعبې ښکلول څنګه یې دا ورور وایي ګوره موږ د الله بندګان یو بندګي د چا کوو د الله دا بندگی الله مونږ ته وایي کوئ خو داسې نه وي چې کوئ یې به چې خپله مرضیم ده یو انسان یې راولېږو دا مونږ چې سیرت بیانو رسول صلی الله علیه وسلم راولېږو دې دپاره وایي دې خلکو ته بیان کړه چې په څه طریقه به یې کوئ. مونږ د حدودو نه نشو اوړېدی کومې پولې چې د شریعت دي د هغې نه مونږ نشو اوړېدی. لا تقدموا بین یدی الله ورسول ایمان او الله او د الله د پیغمبر نه مخکې کېږي. اوس راځو دی چې رسول سمون په دې کعبه باندې مینو که نه و مین زموږ مینه محبت بسئ د هغه د مینې محبت په مخ کې خو د رسول سم نه دا نه دی ثابت چې هغه دې د عام کعبې د دیوالونه او ګوټونه دې ښکل کړي الا حجر اسود. حجر اسود مبارک کې ښه صحیح روایتونه دي چې رسول سم به دا ښکلوله دا ګټه د هغې نه مخکې چې کوم ګوټ ته هغې ته رکن یماني ویلی کېږي په دې به رسول صم صرف لاس راښکودو نو دغه رکن یماني ښکلول نشتي څه دي لاس راښکوده دي او حجر اسود چې دی د دې ښکلول غوره طریقه ده. که دغه اوس دې نه رسي څه شی د سړي هغه په دې چې کې د هغه ښکل که د هغې اوس دې نه رسي نو په لاس ورته اشاره وکړه دا طریقه ده. بیا یو بل ځای دی هغې ته ملتزم ویلی کېږي. ملتزم پېژنې که نه څوک یې پېژنې ملتزم حجر اسود او د دروازې په منځ کې چې کوم ځای دی لږ غونته کې ځای دی د دې مبارکې آثار شتې چې د دې سره سینه لګول او دې پورې جوختېده او دغه ځای کې دعاګانې غوښته الله سبحانه وتعالی قبلوي خو چې کله نورو مسلمانانو ته به تکلیف نه میلاوي. د دین علاوه بل ځای د کعبې ښکلول دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه د صحابه کرامو نه د تابعینو نه د دغو نه ثابت نه. دا کعبې هر ځای ښکلول داسې مینه هم نه ده چې زما سره محبت ډېر دی. مینه اصل دا مینه نه ده. اصل مینه دا ده فلیعبدوا رب هذا البیت د دې کور چې کم رب دی کم مالک دی د هغه داسې بندګي کول لکه څنګه چې هغه غواړي دا مینه ده. او ما هغه رب دا طریقه نه ده ښولې کومه چې ته کوې نه د هغه د کور سره داسې طریقه کوې چې د کور هغه مالک نه ده ښولې ناشنا طریقه نه شوله خو دا نه دي ښولې که ښولې رسول صلی به کړی وی که نه. زموږ خلک خو په دې پورې عادت دی لاس راښکوده
او دا ښکلول او دا ټیټېده، دا قسمه خبرې زموږ د خلکو ډېرې خوښې دي. د کعبې مطلب څه دی؟ دلته د علما وایي څه د کعبې په خوا کې چې کومه خطبه کېږي د دې څه مطلب دی؟ په کعبه کې تا توحید ولیدو که نه؟ د رسول صلی جومات ته چې لاړې هلته خواوشا کې د قبرونه ولیدو څنګه و هغه؟ دې سره کار نشته، خو ښکلول سخت میندې به د ښکلولو باندې د لاس دې سره راښکوده. او تاسو که لاړ شئ هلته ناشنا ناشنا خلک به وینئ. ما په خپلو سترګو لیدلی دا کم سړی چې پکې صفایي کوي په دې حرم کې دننه، دا کم کسان چې صفایانې کوي دوی سره غړ برشونه هغه منډه وي دا برش باندې لګیا د دوړه موړه لرې کوي د دې رخامونه، او یو ځوان شیر پکې ورغی هم زموږ په دې ځوانانو کې و، او په دې برش دې لاس راښکو د بیا ښکل کړ. بیا اوس زه میلاو شو ما زبردست کار دې وکړو. وایي څنګه؟ نو ما دنیا ګن بلا د خولې ته واچوله. دا وایي څه عبادت دی الله بنده، دا ته څه طریقه کې ډېرې خبرې چې سره ما وکړې ما پوه په آخر کې ما ته وایي دا خوند تا ته نه دی معلوم. وایي وابیانو ته دا خوند نه دی معلوم. ما دا خبره صحیح ده، ما د اوسه پورې دا خوند نه یې څه کړی چې کچرې څنګه خوني او نه دې راباندې الله څه کي چې زه د برش نه کچره صفا کوم او خولې ته اچوم. دا کم دین دی؟ دا خلک به په تاسو پورې ما خاندي، دا خلک به وایي چې دا څه خلک دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې کوم ثابت کارونه یې هغه رکن یمانی سره لاس لګول، حاجي راسد ښکلول، ملتزم سره که زیي او ګڼه نه جوړېږي او خلک نه تنګېږي، هغې سره سینه لګول، هغې سره جوخ ودرېده او دعاګانې غوښته، دا ثابت دي، دې کې اثار شته. والله اعلم.